ټولو کمرو کې ایسیګان لګېدلي او ټولو کې خخشته کټونه څوک به برې څوک به لاندې نو ښه په محبت او په مینه چې ملګري دې خوشحاله که نو الله به خوشحاله کې او که ملګري دې خفه که نو الله به خفه کې بل هلته نه بدماشي چلېږي او نه مالداري چلېږي که غریب دی نو هم خپلې پیسې لګوي او که مالدار دی هغه هم خپلې لګوي نو څوک د چا پروا کم ځای ساتي اکثر د دې دی چې کم سړی لږ خان مالداري هغه هلته په هغه غریب هغه خپله خاني لږ اوچته اوچته کوي هلته خاني ماني نه چلېږي هر سړی په 2 صادر او په د کپن کې ګرځي خدای ته دا 2 صادره کپن دي نو دا نشه چې د انسان په ذهن کې پاکستانی کمه نشه ده او د انسان په ذهن کې پاکستانی کمه لویي ده او کبر دی دا به دریاب نه دې غاړه پرېږدو نه هلته به ځو هلته به ټول غریبانان یو خدای له چې ځو د خدای نه غواړو نو موږ به عاجزي کوو موږ خدای له ځو خدای نه غواړو عاجزي به کوو کبر به نه کوو لویي به نه کوو فخر به نه کوو خدای نه به غواړو نو چې ته خپل ملګري سره رحم کوې نو الله به در باندې رحم کوي او که ته په ملګري رحم نه کوې او کبر کوې او لویي کوې دا یقین وساته چې د خدای به در باندې رحم او کبر ونه کړي یو ځل ملګري په جګړه شو ما وې د خدای بندګانو مې دا حج د دې جدې پورې خو ورسوې پاکستان ته کې نه رسوې د جدې پورې خو ورسوې نو هلته به دا احتیاط کوې بلکل په کمرو جګړه دا به نه کوې په باتروم جګړه ته مخکې شو ته وروسته شوې دا جګړه به نه کوې په چاردام جګړه ته مخکې وکړو ما وروسته وکړو ډوډۍ باندې جګړه ته وخوړه او ما ته دې پرې نه ښوده څوک هم نار نه پاتې کېږي په جومات جګړه ته خو رانه لاړی او زه دې پرې ښودم دا خو سفر دی نو چا به ذهن کې راځي او د چا به نه راځي او هلته کې ملګرو سره ټیل ټال کې یو بل د دې نه به ځان ساتئ ګورې جګړه زه یو مثال در کوم د لیلة القدر د شپې متعلق نبي علیه السلام راووته او وی صحابو ته وی درته لیلة القدر شپې مې راته خوله د پلانکې شپه ده خو پلانکي صحابي جګړه شروع کړه نو ما نه خدای شپه یې راکړه څومره لوی نعمت یې شو څومره لوی نعمت خلک اوس په کوشش کې دا به کمه شپه دا د 2 مسلمانانو د جګړې د وجې نه نو دا خو ذهن کې اول نمبر په داړه د پاسه ولیکئ چې ملګرو سره جګړه یو بل سره اختلاف دا به بالکل نه کوئ د صبر جون بالته تېروئ د صبر جون کو د کورنۍ ماحول خو تا ته هلته نه میلاویږي بالکل کورنۍ که دا وایي چې ما ته به د کور ماحول میلاویږي دا نه میلاویږي که دا وایي چې د کور ډوډۍ میلاویږي نه میلاویږي که دا وایي چې د کور چای میلاویږي دا تا ته هلته نه میلاویږي که تا وایي چې یاره زما د کور ځای به او داسې به داسې دا به قطعا نه ځای به د لرې مي نږدې به م وي اوبه به کله په بلډینګ کې خلاصې شي کله به درته نه کله به داسې مو وختونه به موږ راغلي دي د مانځه وخت یې اوبه روشترې نه نو دا خو انسان د ټوټۍ لیک شوه اوبه خلاصې شوې رانلې نو صبر به لومبې به په ځان کې صبر پیدا کوې او هلته به د سکون او د اطمینان او د ورورولۍ ژوند تېروې او دا فرقونه به وباسئ چې زه مولی یم او دا امي دی زه مالدار یم او دا غریب دی او ما سره پیسه ډېره او د سره نشته هلته ټول د خدای ملنګان او فقیران او په کپن کې به ګرځي دا ذهن کې یاد وساتئ رونو نو هلته به دا د جومات آداب شو بیا به تاسو بقي ته به لاړ شئ جنت البقي ته 10,000 نه زیات